یو هیوادوال سوال رالیږلی دی چې وایي په سعودي عربستان کې زیات خلک په جرابو باندې مسح کوي. هیا هغوی پسې لمونځ یا جمع وکړو په شرط کې خو به ستونزه نه وي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. دی ورور ته دا خبره باید وکړو فرعي مسائلو کې اختلافات دا نو شریعت مطهره کې سته او د فروعي مسائلو د اختلاف د وجې موضوع دی حد ته نشي رسېدلی چې باید یو څوک دی حد ته ورسېږي چې بیا د هغه پسې اقتدا نه کېږي او د هغه پسې بل لمونځ نه کېږي. خو دغه فرعي اختلاف چې کوم یو راغلی دی دا به داسې یو اختلاف وي چې هغه به د اجماع د مواضعو څخه بهر تللی نه وي، مشکل به نه ترېنه جوړېږي. د پښو په باره کې چې موږ خبره وکړو مخکې موږ دا وینا کړې د قرآن عظیم الشان ظاهر نص دی په دې باره کې واضح دی چې پښې د قبیلې د مغسولاتو څخه دي چې پښې باید ومینځلی شي، دا باید سړی ومینځي. په اوداسه کې د سر مسحه ده او دا درې اندامونه لاسونه پښې او مخ دا باید ومینځلی شي او په دې باندې د اهل سنت والجماعت اتفاق دی، په دې باندې اجماع ده. یوازې روافض چې دي د هغوی اختلاف دی چې هغوی په لغړه پښه باندې هم د مسح قائل دي او هغه هم یو اختلاف دی په قرائت کې او هغه مستدل دی. به هر حال موږ هغې خواته نه ځو، خو اهل سنت والجماعت د ټولو اجماع ده په دې باندې چې پښه چې لغړه وي په دې معنا چې موزر سړي پښو نه وي نو دا پښه به مینځي، په دې پښه باندې به مسح بیا سړی نه کوي. پاتې شو دا موضوع که یو چا موزې پښو کړې وي په هغې باندې مسح کول، نو حضرت امام صاحب مبارک فرمایي چې په مسح علی الخفین یعنی په موضوع باندې په مسح باندې ما تر هغې پورې قول ونه که تر څو چې ما ته داسې دلایل په دې باب کې معلوم سو که شمس فی نصف النهار. او حضرت امام صاحب مبارک دا د اهل سنت والجماعت د علاماتو څخه یوه علامه دا ګرځولې ده چې وان تر المسح علی الخفین چې په موضوع باندې به مسح ته جایز ګڼي. نو مطلب دا د اهل سنت والجماعت ټول په دې باندې متفق دي چې په موضوع باندې مسح کول دا جایز دي، هم په سفر کې او هم په حضر کې. که سړی په مسافر وي او که چیرته یو سړی په کور کې وي هغه مدې اندازه کې فرق شته، نور مسح کول د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا جایز دي، په دې کې مشکل نشته په موضوع باندې. پاتې شوه موضوع د جراب چې دا زمونږ او تاسو مسله ورسره تعلق ساتي. علما کرام دغه وایي څلور واړه مذهبونه په دې باندې متفق دي. حضرت امام صاحب مبارک هم همدغې مسلې ته رجوع کړې ده چې که چیرته دغه جرابه په حکم د موزې کې وه، په حکم د خفینو کې وه، نو دا هم داسې ده لکه موزه، نو بیا مسح ورباندې جایز ده. او که چیرته جرابه په حکم د موزې کې نه وه، دغه خفین رقیق دا جوربین رقیقین دا نری جرابې لکه دا ما چې اوس پو کړي دي دغسې جرابې وي، نو اهل سنت والجماعت ائمه اربعه مذاهب اربعه په دې کې څوک هم په دغو جرابو باندې د مسح کولو باندې قائل نه دي. نو دغه جرابه چې کله په حکم د موزې باندې کیږي هغه نو کله کیږي، نو یا خدا دی چې دا مجلدین وي، دغه جراب وي خو لیکن مجلده وي، یعنی پوښ ورته ورکول سوی وي د څرمنې، نو چې د څرمنې پوښ یې ورکړه لکه جرموقین نو خپله د موزې سوه، مزل ورکې کیدی شي اوبه دننه نشي جذب کولی او دغه رنګه په خپل قوت باندې په پښې پورې ودرېږي، نو بنا اندا حکم د موزې لري په دې باندې مسح بیا جایز ده. او یادار چې منعلین وي دا معنا چې لاندې نه تلی ولري او بندونه ولري، چې دغه جرابه چې لاندې نه تلی ولري او بند ولري نو بیا خو مزل ورباندې کیږي، بیا خو تک پکې کیدی شي، بیا هم نو دغه جرابه حکم د موزې لري نو بیا هم مسح ورباندې جایز ده، مشکل نه لري. او یا دا دی چې سخینین وي، دا دریم شرط دی. سخینین په دې معنا باندې چې پنډې وي، مضبوطې وي، لکه مثلا یو چا جوړې کړي د لیمڅي نه یې جوړې کړي یا د هغه قوي وژغنو نه یې جوړې کړي او داسې جوړې کړي دي چې مزلم پکې کیدی شي، داسې جوړې کړي دي چې که په اوبو کې ګډ شي اوبه هم دننه پښې ته نه ننوځي، او داسې جوړې کړي دي چې په خپل قوت باندې د پښې پورې ولاړې دي، لاسټک ته بل شي ته ضرورت نه لري، نو بیا ورباندې مسح جایز ده. یعنی دا خلک باید په دې باندې ځان پوه کړي چې جوربین
دا جرابې که په حکم د موضوع کې و د خفینو کې و یعنی یا مجلدین وي یا منعلین وي یا ثخینین وي یا څرمنې پوښې درلود ټول مکمل یا منعلین وي لاندې نه هم تلی درلود او هلته ورسره بندونه هم درلود لکه د چوټې په شان لکه د څپلۍ په شان او یا دغه دی چې ثخینین وي دواړه داسې مضبوطې وي او کلکې وي چې مزل پکې کیدای سو چې اوبه دننه پښې ته پکې نه سوی تلای او دغه رنګ په خپل قوت باندې ولاړې وي نو دغسې جرابې بیا په دې باندې مسحه کول دا جایز دي مشکل نشته او دغه رقیقین جرابې دا نری جرابې چې دا اوس متعارف دي ما اوس پوه کړي دي دغه جرابو باندې په مذاهب اربعو کې څوک ورباندې قول نه کوي نو دې باندې مسحه جایز نه ده نو اوس که چیرته یو سړی ورباندې قول کوي نو هغه مجتهد وي درجې د اجتهاد ته به رسېدلی وي او دی به په خپل اجتهاد باندې دې باندې قول کړی او د مجتهدینو پې قول نه دی کړی او د مجتهدینو چې کوم مقلدین دي اصحاب الترجیح اصحاب التخریج اصحاب الاجتهاد فی المسائل دې خلکو هم ورباندې قول نه دی کړی معلومه دا سو دا قول هغه څوک ورباندې کوي چې نه مجتهد دی او نه مقلد او چې نه مجتهد وي نه مقلد وي د خبرې ته اعتبار نشته بناء دغه ورور ته زه دا وایم که چیرته رښتیا هم د دوی امام په دغو نریو جرابو باندې مسحه کوله نو څنګه چې دا د اجماع د امت خلاف ده نو د دغه سړي اودس خپله نه کیږي او چې کله د هغه اودس نه دی شوی مونځ د امام متضمن دی مونځ د مقتدیانو لره نو بیا خو د دل مونځ هم ورسره نه کیږي بناء که دغسې یقیني یو ځای موجود وي نو بیا ورپسې اقتدا کول نه دي صحیح اما دا موضوع چې د حنفي اقتدا د شافعي پسې د شافعي اقتدا د حنبلي پسې د حنبلي اقتدا د مالکي پسې هغو کې هیڅ اختلاف نشته هیڅ مشکل موږ نه لرو او دغه موضوع چې په رقیقینو جوربینو باندې څوک مسحه کوي نو نه دا د احنافو قول دی نه د شوافعو قول دی نه د مالکیانو قول دی نه د حنابلو قول دی بلکې دا د داسې یو چا قول دی چې نه مجتهد دی او نه مقلد